बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे د نوې کتابونو په دې کې یو ټاپک ته چې چینجز ان ایکوسیستم اینڈ اټس افیکټس کم ایکوسیستم چې دی زموږ چې کم ماحول دی او په دې ماحول کې هر قسم ژوندی ارګانیزم چې دی هغه اوسیږي او د دې ژوندي ارګانیزم تعلق راځي د نان لیوینګ انوایرمنٹ سره په نان لیوینګ انوایرمنٹ کې ځمکه راځي اوبه راځي د هغې نه علاوه غر دی نو مختلف سیزونو سره د دوی انټریکشن راځي نو دا زموږ سره ایکو سیستم دی نو په دې ایکو سیستم کې څه بدلون راځي چینجز ان ایکو سیستم دوی چې په دې کوم ایکو سیستم کې اوسیږي کوم د بیجانه سیس سره دوی تعلق جوړوي نو په دې کې چینجز راځي and its effects او کله چې د بدلون نشي نو په دې ژوندو سیزونو یا په دې ایکو سیستم باندې به څه اثر راځي د دې نتایج به څه په فیوچر کې مستقبل کې به دې لیوینګ ارګانیزم د مسلې څه نو دا ټاپک چې تاسو په څلور هډینګ باندې کومه changes in water supply introduction to new population hunting or migration اونلاین زموږ سره د changes in water supply تاسو ته پته ده چې اوبه زموږ د جسم لپاره ضروری څه دی انسان بدن په بعضې کتابونو کې وایي چې 90% دی بعضې نه وایي چې 85% زموږ جسم چې دی هغه اوبه دي او زموږ سره په ځمکه باندې هم که ځمکه موږ سل ټوټې کړو نو په دې کې 80% لږ بږ څه حصې چې دي هغه زموږ سره اوبه او 10% چې دی هغه زموږ سره ځمکه که اوبه د جسم نه لرې نقصان سره کم څیزونه مونږ خورو کم څیزونه مونږ څکو زموږ چې کوم بلډ دی دا په جسم کې بیا نه تقسیمیږي که تاسو سوچو کې په روزمره ژوند کې زموږ د اوبو ضرورت چې دي هغه څه دي که چای مونږ څکو مونږ روټۍ پخوو مونږ کپړې وینځو مخله سینځو لامبو مختلف کارونه کوو نو هغه مونږ اوبو د وجې نه کوو که اوبه بندې شوې یا د اوبه ګنده شوې نو تاسو سوچ وکړئ چې انسان جسم باندې به د دې اثرات چې دی هغه به څه نو چې کله د اوبو په سپلای کې بدلون نشي د اوبو سپلای بدلون زما مطلب څه دی چې کله سیلاب راشي اوبه خرابې شوې چې کله قحط راغی اوبه نشته چې کله اوبه ګنده شوې نو د هغې غټ اثرات په جسم باندې چې دی بیا ډېري نو اولنۍ خبره په دې کې دا چې اکویټیک لایف ارت از 90% زموږ سره 90% مخلوق چې دی هغه زموږ سره په څه کې اوسېږي په اوبو کې اوسېږي اکویټیک لایف ارت چې اکویټیک لایف چې په اوبو کې چې کوم ژوندي څیزونه مطلب دا دی چې وخت تېرېږي هغه زموږ سره 90% دي د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم فارسټ دي کوم چې زموږ سره ویټ لینډ دی کوم چې ګراس لینډ دی هغه زموږ سره څه دي کریټیکل دي فارسټ مطلب دا دی ځنګلاتو کې تاسو سره اوبه کمې شوې نقصان یې څه دی ځناور چې دی هغه تاسو سره چې دی مري د هغې نه علاوه بارانونه نه کېږي په ځنګلاتو کې چې کومې ونې دي د هغو ونو سره به څه وشي یا به وچې شي د هغې نه علاوه ګراس لینډ زموږ سره چې کوم بنجر زمین چې دی یا به موږ دا ووایو چې په کمو باندې ځناور چې دی د هغو لپاره یو چراګاه ده دغه زموږ سره نه یا چې کم پټي موږ ساتو هغه موږ وکو نو هغې کې چې څه چینجز راشي نو بیا به زموږ سره څه اثرات دي انسان په جسم باندې یا موږ دا وایو چې پوره لیوینګ ارګانیزم دی چې دی بیا به څه نقصانات دي یو وجه زموږ سره د فلډ چې کله سیلاب راشي نو سیلاب د ځان سره د هر څیز ذریعه چې دی ختم کړي که ستا چینه ده ستا نهر دی که هر نمونه څیز دی چې هغه ستا د اوبو ذریعه ده نو هغه تا سره ختم کړي ځکه چې دا سیلاب د ځان سره هر څه وړي اینډرب یا زموږ سره تاسو سره قحط راغی د اوبو is the main cause of destruction که سیلاب راځي که په تا باندې قحط راځي دا ستا د ډسټرکشن دا ستا د تباهي د ټول نه غټه ذریعه ده ځکه چې اوبه نشته نو ته به ژوندی پسې Justified use of water and treatment of sewage water has positive impact. Justified use of water مطلب دا دی چې اوبو کم استعماله اوبو په طریقه باندې استعماله او د هغې نه علاوه د اوبو یو خاص نظام دی سیویج سیستم ولا تا کړلی نالۍ دې ولې ویستې دي د روډ په غاړه پیپونو سیستم چې دی تا کړلی د اوبو سپلای ته په صحیح طریقه باندې کې نو د هغې څه پازیټیو اثر په دې معاشره باندې په خلکو باندې چې دی شته نو دا وایي زموږ سره اوبو د اوبو د لاسه ایکوسیستم چې دی ګډوډ کېږي بل زموږ سره انټروډکشن ټو نیو پاپولیشن د دې خبرې مطلب څه دی چې زموږ سره یو ځای آبادي ده په هغه ځای کې انسانان اوسېږي په هغه ځای کې ځناور اوسېږي د هغه ځای ذرایع چې دي د هغه ځای سورسز چې دي د موجوده ارګانیزم دپاره دي خو دغه ته نوی پاپولیشن راوست نوي ارګانیزم دی ورته راوستو او سورسز تا سره لیمیټډ دي محدود دي اوبه محدوده دي خوراک محدوده دی ځای محدوده دی شلټر محدوده دی نو د موجوده چې کوم ارګانیزم دي په دوی باندې به اثر چې دی هغه پرېوځي چې نیو سپیشیز کین ناټ بي اډاپټډ نوي سپیشیز چې دی هغه ځان نشي عادت کولی په نوي ماحول کې ځکه چې دوی عادت نه دي دوی ته
کوم زراعي چې دي او سره کمی دي if survive دا زموږ سره مین کاز دی if survive it will affect existing species په یو ځای کې به زور باندې اوسیږي په زور باندې ځان ځای کې خو موجوده ارګانیزم چې دي هغه باندې به سرحد دي ما تاسو د هغو اوبه به څښي د هغو خوراک به دي د هغو نه به د اوسېدو ځای دي قبضه به پرې کوي علاقه ټریټري چې دی هغه به ترې قبضه کوي نو مسله راځي خو مسله چاته راغله ایکوسیستم ته راغله بل زموږ سره هانټینګ دی ښکار دی چې هانټینګ از د کاز اف ایکسټنشن چې څونه ښکار کېږي د دې سره ارګانیزم ختمېږي یو مرغۍ به یو علاقه باندې زیاته ده د دې په مخه باندې ښکار کېږي نو داسې حد به راشي چې دا مرغۍ به د هغې علاقې نه بالکل ختم شي دغه ته ایکسټنشن وایي if predator is hunted then prey will increase in number predator موږ ښکاري ته وایو prey چې دی موږ ښکار ته وایو لکه فرض کړه زه به predator والم چې دا پیشو دی او prey چې دی منګک دی پیشوګان ته مړه کړو مطلب د predator ته مړ کړو نو څه به زموږ سره سیوا شي prey به سیوا شي prey زموږ سره منګکان چې دي نه به زموږ سره چې دی سیوا شي د هانټینګ نقصانات دا دي چې منګکان سیوا شو پیشوګان تاسو مړه کړو سپي تاسو مړه کړو دا منګک به څوک خوري نو دا به علاقه باندې چې دی سیوا کېږي فصلونو ته به نقصان رسوي په کورونو کې به مختلف څیزونو ته چې دی نقصان رسوي بل زموږ سره مایګریشن دی مایګریشن موږ دې ته وایو هجرت چې په ځنګلاتو کې ارګانیزم هجرت کوي هجرت ولې کوي چې په یو ځای کې اوبه کمې شي په یو ځای کې خوراک کم شي دوی د خپل علاقه پرېږدي بل ځای ته ځي تاسو به سیلګلک لیدلی د مرغو چې هغه یوه علاقه پرېږدي بل علاقې ته ځي یوه علاقه پرېږدي بل علاقې ته ځي څه د وجې د مایګریشن د وجې نو مایګریشن که فرض که په یو ځای کې زموږ سره اوبه کمې شي خوراک کم شو دوی هجرت کوي بل علاقې ته چې په هغه ځای کې خوراک ورڅه سیوا دي نو دوی به هم نقصان ورکوي موجوده ارګانیزم ته some animal migrate to another area in order to survive دوی ژوندي پاتې کېدو لپاره بل ځای ته لاړ شي خو هلته چې موجوده کوم ارګانیزم دي نو هغو ته چې دی نقصان ورسي د مایګریشن د وجې څه شو ایکوسیستم چې دی نو هغه زموږ سره ګډ وډ شو ایکوسیستم چې دی د اوبو سپلای د وجې خرابېږي نوی پاپولیشن یو علاقې ته تو انټروډیوس کوي په هغې باندې خرابېږي د ښکار د وجې خرابېږي او د مایګریشن د وجې چې دی خرابېږي نو دا کلاس 8 ساینس و په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی अब इंशाल्लाह तब तक योग थैंक यू